د مسکو او انقرې ترمنځ د سوي هوکړې له مخې کردان باید د 10 کیلومترو په عرض سیمه له ترکیې سره د پولې په اوږدو کې تخلیه کړي. د روسیې په منځګړیتوب د سوریې د شمال ختیځ په کرد میشتو سیمو کې د ترکیې او کرد جنګیالیو ترمنځ اوربند د نږدې یوې اونۍ لپاره تمدید سو. نور حال په راپور کې. پرون داسې راپورونه خپاره سوي وو چې ښایي نن ترکیه د سوریې دننه پر کردانو پراخې حملې وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره یې مهمه موافقه کړې چې له مخې به یې د سوریې په شمال ختیځه سیمه کې پوځي ګزمې پیل کړي. دا موافقه پرون د تورې بحیرې په سوچي استراحت ځای کې د دواړو مشرانو د کتنې پر مهال وسوه. ښاغلي پوتین وویل سوریه باید د بهرنیو غیر قانوني وسلوال له موجودیت آزاده سي. د روسیې او ترکیې چارواکو ویلي چې د امریکا په منځګړیتوب د سوریې دننه د کردانو په سیمه کې 15 ورځنی اوربند چې پرون ناوخته پای ته ورسېد د نږدې یوې اونۍ لپاره تمدید شوی دی. د روسیې او ترکیې د مشرانو غونډې په سوچي کې 15 ساعته دوام وکړ. تر لیدنې کتنې وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګي لاوروف رسنیو ته د سوي موافقې په اړه وویل. د ترکیې او روسیې ولسمشرانو پرون د تورې بحیرې په سوچي استراحت ځای کې د کتنې پر مهال د سوریې شمال کې د اوربند دغه موافقه وکړه. د مسکو او انقرې د موافقې له مخې سر له سبا د روسیې او سوریې سرتیري له ترکیې سره د پولې امنیت د سوریې لور ته ساتي او ترکیې ځواکونه به خپل لور ته د روسانو په همغږۍ امنیت تامینوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي تمه ده چې د واي پي جي په نوم د سوریې کردي وسلوال د منبج او تل رفعت له ښارونو هم ووځي. انقره له کردانو غواړي چې د 10 کیلومترو په عرض سیمه له ترکیې سره د پولې په اوږدو تخلیه کړي.